بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درنۍ سهشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د جمادی الاولی میاشتې 8 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د لیندۍ میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. په هرات ښار کې د راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو د راټولولو په موخه لویه غونډه جوړېدل. د ولایت مقام مرستیال د هرات بشري منابعو مسؤلانو په غونډه کې ګډون. او زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون مسؤلان و زلزله ځپلو ته د استوګن کورونو د جوړولو پر چټکتیا ټینګار. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمر یم. په هرات ښار کې هیواد ته له راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو د راټولولو په موخه لویه عامه غونډه جوړه شوه. د هرات د سیمې اداري مسؤلانو ټینګار کوي چې راستنېدونکو کډوالو ته د لازمې اسانتیاوې برابر کړي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. هرات ته د راستنه شوي کډوالو د ملاتړ په موخه د لویې غونډې جوړېدل. د هرات ولایت د سلګونو ښاریانو د امارتي ادارو د رئیسانو، سوداګرو او پانګوالو په شتون سره په هرات ولایت کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د راستنېدونکو کډوالو د ملاتړ په موخه یوه ستره غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات د والي مرستیال وویل چې اسلامي امارت په جدي توګه کار کوي چې هیواد ته راستنه شوي مهاجرینو ته اسانتیاوې برابر کړي. اسلامي امارت په تمامه معنا باندې د مهاجرینو د مشکلاتو د حل لپاره کوشش کړی دی. د ریاست الوزرا د اداري مرستیال تر مشرۍ لاندې کمیسیون ټاکلی، بیا د مختلفو وزارتونو 12 بېلابېلې کمیټې ټاکلي. په همدې حال کې د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس وایي چې په دې کنفرانس کې له سوداګرو، دیني عالمانو او پانګوالو څخه د راستنېدونکو کډوالو د مرستې غوښتنه وکړه. قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له طرفه یو کمیسیون جوړ شو او هغه کمیسیون په خپل فعالیتونو پیل وکړ. تر کومه حده پورې چې د مهاجرینو زیات ازدحام او ډېر مهاجرین راتلل، لکه په تورخم سرحد باندې، همداراز په بولدک باندې د هغوی لپاره خدمتونه وسول او دغه کمیسیون چې کوم تشکیل شو په لوړه سطح باندې کار شروع. د مهاجرینو لپاره د مرستو د راټولولو د کمیټې مسؤل کس وایي چې دوی د مهاجرینو لپاره د مرستو د راټولولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. چې د کمیسیون رهبري چې ده د خلیفه صاحب په نامه باندې هغه دی او شورای علما انصاري صاحب چې هغه اعضاوي دي، نور اعضاوي هم لري چې هغه به د هرات ولایت په مرکزي جامع کې به هلته کښېني، نو بیا به کومکونه خلک راوي هغه به جمع کوي. او بل دویم موږ په مستوفیت کې هلته یو اکاونټ هم د پاره د مراجعینو هلته خلاصوو چې کوم څوک کومکونه کوي بیا به هغه پیسې اکاونټ ته جمع کیږي. خو یو شمېر سوداګرو او پانګوالو هم په دغه غونډه کې له کډوالو سره د مرستو د برابرو په برخه کې خپل ملاتړ اعلان کړ. د یادونې وړ ده چې له پاکستان او ایران څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د مرستو راټولولو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د افغانانو جبري ایستل په پراخه کچه ترسره کیږي. د هرات د زلزله ځپلو کمیسیون مسؤلانو په ځپل شویو سیمو کې د استوګنې د کورونو د جوړولو د چارو د پرمختګ خبر ورکوي. د دوی په وینا په دې برخه کې کار په شدت سره روان دی او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د دغو بندونو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. په زلزله ځپلو سیمو کې د زلزله ځپلو لپاره د استوګنې د کورونو د بشپړولو هڅې روانې دي. په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د کمیسیون مسؤلان وایي چې د زلزله ځپلو لپاره د استوګنځایونو د جوړولو چارې په ښه توګه پر مخ وړل سوي دي. د دغه کمیسیون وایي هڅې روانې دي چې د سړې هوا له رارسېدو مخکې د دغه کورونو د جوړولو چارې بشپړې او عملي سي. په داخل کې اسلامي امارت هغوی ته کورونه هم بنا کړل او کورونه ورته جوړېږي، قریب 2200 کوره ورته جوړېږي. د موږ دا امید شته چې د دې نیم کورونه چې دي اوس تکمیل شوي دي هغوی ته به وسپارل شي او هغه نیم چې پاتې دی هغه هم په میاشت دننه کې به جوړ کړل شي او د خلکو ته په تصرف کې ورکړل شي.
په همدې حال کې یو شمېر انجینران چې د دغه کورونو په جوړولو بوخت دي د کار د کیفیت ډاډ ورکوي. کار به نحو حسن به سرعت بسیار خوبی با کیفیت عالی به پیش میره انشالله. کیفیت کار ما تمام نرمای استاندارد ساختمانی و انجینری به این کار به این پروژه ما در نظر گرفته شده. انشالله هیچ مشکل بابت کیفیت کاری ما نداریم. همه چیز استاندارده. په هرات کې د زلزله پلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي هیلهمند دي چې په نږدې راتلونکي کې به د سرپناه چاړې بشپړ سي. ما همین خیلی از دولت خوشبینیم که جاها ما تیار کرده اوماده کرده خیلی رضایت داریم. شاید یک هفته بعد یا 10 روز بعد اتاقا ما تیار شه بریم به داخل بریم. د یادونې وړ ده چې د هرات په یو شمېر کلیو کې د زلزله ځپلو لپاره د استوګنې د جوړېدو چارې په داسې حال کې روانې دي چې د یادو سیمو اوسیدونکي په دې ورځو کې له خیمو پرته بل سرپناه نه لري. د ولایت مقام مرستیال مولوي مهاجر فرعي د بشري منابعو مدیرانو ته په اداري غونډه کې د اړوندو څانګو د کمښت او ستونزو د حل په برخه کې د زیاتو هلو ځلو په باب لازمي لارښوونه وکړې. د ولایت مرستیال په دفترونو کې د مکافات او مجازاتو اصولو ته په اشارې سره د هغو مخلصو کارکوونکو هڅول او پایبندي دي چې د مراجعینو د رضایت سبب ګرځي. دغه راز د دغه ولایت د بشري سرچینو رئیس ملا غلام دستګیر الهام هم د اصولو په پلي کولو او د چارو د لا ښه والي په برخه کې د ولایتي ادارې د مدیرانو او د بشري سرچینو د مسؤلانو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ د اغیزمن رول په اړه خبرې وکړې. د بشري منابعو رئیس وویل د اصولو خلاف باید مامور له دندو ګوښه نه سي، خو هغه مامور چې په فساد اخته وي په هیڅ صورت د زغملو وړ نه دی او باید له دندو ګوښه سي. د قزاقستان هیواد د پیښو په وړاندې د مبارزې مرستیال او افغانستان کې د هیواد سفیر د هرات بهرنۍ اړیکو مرستیال په شتون کې د ولایت مقام مرستیال سره لیدنه وکړه. د قزاقستان هیواد د پیښو په وړاندې مبارزې مرستیال د مهاجر فرعي سره په لیدنه کې وویل چې د دغه هیواد 110 ټنه مرستې هرات ته رسېدلي او زلزله ځپلو ته ځانګړې سوي. هغه همداراز وویل چې دا د یاد هیواد 4مه مرستندویه جوپه ده چې په روان کال کې افغانانو سره مرسته سوې. دغه چارواکي هیله وښوده چې دغه مرستې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. په همدې حال کې د هرات ولایت مقام مرستیال وویل چې افغانان به د قزاقستان هیواد دغه مرستې او احسان هیر نه کړي. مولوي مهاجر همداراز وویل چې موږ هم د قزاقستان هیواد سره د نیکو اړیکو غوښتونکي یو. هغه هیله وښوده چې په نږدې راتلونکي کې د قزاقستان هیواد سره د ښو اړیکو شاهدان اوسو. د قطر هیواد د مرستو په دوام د دغه هیواد 2مه جوپه د هرات په هوایي ډګر کې افغاني سرې میاشتې ټولنې ته وسپارل سوه. په دغه مرسته کې خوراکي، غیر خوراکي او طبي توکي شامل دي چې ټاکل سوې ده د هرات په زلزله ځپلو کورنیو وویشل سي. نور حال په چمتو کړي راپور کې د هرات نړیوال هوایي ډګر چې قطر په هرات کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته د مرستې یوه کڅوړه وسپارله. د قطري چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه مرستو کې خوراکي، غیر خوراکي، روغتیایي او جامې شامل دي چې د سرې میاشتې او د دغه هیواد د نورو خیریه مؤسسو لخوا د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه لیږل سوي دي. په دې تیاره کې خوراکي مواد دي او غیر خوراکي مواد پکې هم شامل دي او بله تیاره چې راځي هغې کې د روغتیا لپاره روغتیا ساتنې کټونه هم موجود دي. بلخوا په لویدیځ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې یو شمېر نورو هیوادونو هم خپلې مرستې دوی ته رسولي چې په شفاف ډول یې پر زلزله ځپلو او نورو مستحقو کورنیو ویشلي دي. دا د دې د سرې میاشتې لخوا نه او صندوق القطر لخوا نه دغه مساعدت دی. دغه دوه تیارې یو دا دی اوس به بارونه ښکته کېږي ورپسې به انشاءالله بل هم راورسېږي. په دې کې چې دي 1000 صحي کیټ دي چې دا د صندوق القطر لخوا نه 1443 کارتنه مواد غذایی دي دا د قطر د سرې میاشتې لخوا نه او 3450 کمبلې دي د سرې میاشتې قطر لخوا نه او دې کې 60 ټونه قجوري دي خرمه چې ورته وایي دا د سرې میاشتې لخوا نه او دې کې 250 خیمې دي دا د صندوق القطر لخوا نه. نو په اوله تیارې کې 12 پلیټه دي او په دویمه تیارې کې 14 پلیټه دي. نو دا نننی چې کوم مساعدت دی دغه موادونه دي چې دا ستاسو په وړاندې دي الحمدلله. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې له لومړۍ زلزلې وروسته د چین، ایران، ترکیې، قزاقستان، ترکمنستان او متحده عربي اماراتو په ګډون ګڼو هیوادونو د هرات زلزله ځپلو ته خپلې مرستې لیږلې دي.
د مالیې وزارت یو لوړپوړي پلاوي هرات ولایت ته سفر وکړ. د مالیې وزارت یو لوړپوړي پلاوي د هرات ولایت د مستوفیت ادارې د مالیې امریت د کارکوونکو د ستونزو د حل او ارزونې په موخه له دغه دفتر څخه لیدنه وکړه. د هغې غونډې په ترڅ کې چې د مرستیال والي او د ریاستونو د رییسانو په ګډون جوړه سوې وه، د دې ریاست کارکوونکو د دې ادارې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. خو د هرات ولایت مرستیال مهاجر فرعي یاد پلاوي ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. ورپسې د هرات ولایت مستوفي مفتي کفایت الله حقانی د موضوع په اړه خبرې وکړې او ویل ولایتي دفترونو ته د لوړپوړو مرکزي مسؤلانو راتګ په دفترونو کې د شته ستونزو په حل کې اغیزمن او د دفترونو د کارکوونکو لپاره یو ښه فرصت دی. هرات په یوه ورځ کې د 10 بهرنیو ګرځندویانو کوربه و. د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندوی امیر وایي چې له یونان، چین، هند، امریکا، کاناډا، انګلستان او اسپانیا څخه 10 تنه ګرځندویان د دغه ولایت د سیلانیزو ځایونو د لیدو په موخه هرات ته تللي دي. نوموړی زیاتوي چې امنیت او سوله او سیاسي او تاریخي جاذبې د دې ولایت ته ډیر بهرني او کورني سیلانیان راجلب کړي دي. د یادونې وړ ده چې دغه سیلانیانو په دغه ولایت کې له خپل شتون څخه د خوښۍ څرګندولو په ترڅ کې وویل چې په دې سره به د افغانستان فرهنګ، هنر، اخلاق او ښکلا د خپل هیواد خلکو ته وړاندې کړي. د معلولینو و هنري آثار نندارې ته وړاندې سول. د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اطلاعات او کلتور ریاست په تالار کې د بي بي شایستې و آثار نندارې ته وړاندې سول. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر حمید الله غیاسي د دغه معلولې میرمنې د هنر له دغو ارزښتناکو آثارو څخه د لیدنې په ترڅ کې د هغې ستاینه وکړه او د هنر په برخه کې نوښتونه مهم وبلل. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلانو تل د دغه هیواد د خلکو د استعدادونو قدرداني کړې او تل یې ورسره د همکارۍ اعلان کړی دی. د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله په زیانمن سویو 1000 کورنۍ خوراکي توکي وویشل سول. د غوریان ولسوالۍ 1000 کورنۍ ته د سعودي عربستان د پاچا سلمان بنسټ لخوا 1000 بستې خوراکي توکي ورکړل سول. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د امنیت داخلي مدیر محترم ملا شاه محمد عادل معرفي او په دنده یې پیل وکړ. د افغانستان اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د محترم مقام د حکم له مخې ملا شاه محمد عادل د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ د داخلي امنیت د مدیر په توګه ټاکل شوی. نن د ولایت مقام د داخلي امنیت مدیر مفتي نعمت الله معتصم، مولوي صاحب مدثر امیر امنیت، د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزې مدیر مولوي شاه ولی رحمت، حاجي ملا عبدالجلیل زاید د دفتر مدیر او د دې قومندانۍ منصوبینو په حضور کې خپل همکارانو ته معرفي او په کار یې پیل وکړ. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت ځواکونو لخوا یو تن د الکولي مشروباتو جوړول او خرڅلاو په تور ونیول سو. د هرات ولایت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت منصبینو د پلټنې په ترڅ کې یو تن د الکولي مشروباتو د جوړولو، خرڅلاو او استعمال په تړاو نیولی دی. له دغه کس څخه یو اندازه الکولي مشروبات هم ترلاسه شوي او اوس تر څارنې لاندې دي. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت ځواکونو لخوا یو تن د غلا په تور ونیول سو. د هرات امنیه قومندانۍ د درېیمې امنیتي حوزې منصوبینو د کشفي راپور له مخې یو تن له دغه ساحې څخه د غلا په تور د یاد حوزې مجاهدینو لخوا لاس په لاس نیول سوی. له یاد کس څخه یو غلا سوی ټلیفون ترلاسه سوی چې اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دی. محترم لیدونکو، اوس ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. چهارشنبه هرات ښار لمر الوره درجه 0.1، غوریان لمر الوره درجه 0.-، کروخ لمر الوره درجه 0.2 او پښتون زرغون لمر الوره درجه 2.1. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. په هرات ښار کې د راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو د راټولولو په موخه لویه غونډه جوړېدل. د ولایت مقام مرستیال د هرات بشري منابعو مسؤلانو په غونډه کې ګډون. او زلزله‌ځپلو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون مسؤلان و زلزله‌ځپلو ته د استوګن کورونو د جوړولو پر چټکتیا ټینګار. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو پورې څښتن ته لاسپارم.